د ډاکټر فوزیا یو نوی ویډیو چې هم دا اوس راغلی دا او هغې پکې کومې بې شرمه خبرې کړي دي او کومه بې شرمي کړې ده. ویډیو به تاسو سره شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو ډاکټر فوزیا به تاسو ډېره ښه پېژنئ چې هغه یو د افغانستان اوسېدونکې یو جینۍ ده، یعنې افغانۍ ده، او هغه په یورپ کې زندګي تېروي چې اوس مهال بیا د هغې یو داسې فضول او خوشې ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې په دغه ویډیو کې هغه هلک ترې پوښتنه کوي چې ته ولې واده نه کوې. نو دا ورته وایي چې زه ځکه واده نه کوم چې بیا به مې د لاندې سامان چې دی دا به مې بیا ډېر زیات خراب شي، یا داسې هغسې هغه خبرې ورته کړي دي کومې چې ډېرې فضول او سپکې خبرې وي. نو هغه هم ورته بیا ډېرې سپکې خبرې کوي او دا هم ورته لګیا ده. نو دوی په خپل دغه کنورسیشن کې په دغه خپلو خبرو کې د پښتنو میندو د پښتنو ښځو بېعزتي کوي او په خپلو دغه خبرو کې دوی ځان ته ډېر هوښیار وایي، خو دوی د نورو خلکو یعنې د پښتنو د هغه میندو چې د چا بچي دي د هغوی بېعزتي کوي. دوی نورې هم داسې خبرې پکې کړي دي چې تاسو به یې دلته وګورئ او تاسو به پخپله ووایئ چې آیا دا دوی ښه کار کړی خو غلط کار یې کړی دی. خو د هغې نه وړاندې تاسو سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم چې دا خلک چې دي دا خلک زمونږ ستاسو د لاسه مخکې شول او زمونږ ستاسو د وجې دوی نن په سوشل میډیا باندې فیم دی او خلک یې پیژني. او د دې لویه وجه دا ده چې د دوی ویډیوګانې زمونږ ستاسو په شانتې خلک ګوري نو دوی په هغې باندې پیسې ګټي. که چېرې موږ تاسو د دوی ویډیوګانې نه ګورو، رپورټ یې کړو، بلاک یې کړو، نو بیا به د دوی دا جرأت نه کېږي چې دوی داسې قسمه ویډیوګانې جوړې کړي. خو اصل کې د دوی فین فالوینګ پیدا شوي دي، نو په هغه وجه باندې دوی نن سبا هر قسم بې شرمي چې کوي، هر قسم بې حیایي چې ریکارډ کوي، نو هغه سوشل میډیا ته راوړي او زمونږ ستاسو دغه سادهګان ملګري او سادهګان رونه یې خوښوي او د دې نه خوند اخلي. نو د داسې خلکو نه مکمل بایکاټ وکړئ، د داسې خلکو ویډیوګانې مه ګورئ. داسې خلک زمونږ ستاسو نسل بې لارې کوي، زمونږ ستاسو پښتانه چې د هغوی په غلطه لار باندې روانوي. امید لرم ستاسو به زما د خبرې سره اتفاق وي. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه.